نارویج ته نږدې په نوي لابراتوار کې د نړۍ مخکښ څېړونکي په دې بوخت دي چې څنګه په برتانیا کې ټولبند ته د پای ټکی کېږدي. د ازموینو یوه خونه یې د لابراتوار له کړکۍ ښکاري. هغه برتانویان چې په دې وروستیو کې یې د کرونا ازموینې مثبتې وې ښایي ځینې نمونې یې دلته راوړل شوي وي. الکس په عادي ډول د هغې ناروغۍ په اړه زده کړه کوي چې د انسان د هډوکو بندونه اغېزمنوي، خو دی هم د نورو ساینسپوهانو په څیر اوس د وایرسونو په اړه زده کړه کوي. ډیره په زړه پورې ده. کله چې راشم او کار پیل کړم نو د خوشحالۍ احساس کوم ځکه سمدلاسه ځواب ترلاسه کوم. پایله یې ډیر ژر معلومیږي. د وبا له خپرېدا وروسته په لومړیو ورځو کې به د ورځې شاوخوا 50 نمونې را رسېدې، خو اوس ډېرې کمې شوي. مثبتې نمونې چې هره ورځ راځي ښایي 5 یا 6 وي. ښه نو دوی د څه په لټه کې دي او دا ورسره څه ډول مرسته کولی شي؟ کرونا وایرس هم د انسانانو په څیر له ډېرو مختلفو جینونو جوړ دی. دا ماشین د دې ټولو جینونو نقشه جوړوي، بیلابیل جینونه ترتیبوي او کوچنی توپیر یې په ډاګه کوي چې پوه شو څنګه خپریږي. کله چې دوی د وایرس بیلابیل جینونه ترتیب کړي بیا یې یو ډول انځور ترلاسه کړي چې په ټول هیواد کې څه روان دي. همدا د جسټن دنده ده. تاسو تر دې دمه څه موندلي؟ په ټول هیواد کې د ویروس بیلابیل ډولونه خپریږي او همدا بیلابیل ډولونه د بیلګې په ډول په نارفک کې خپریږي. دلته په دې انځور کې لیدلی شئ چې ډیره برخه یې شین رنګه ده، خو په پرتلیز ډول د سکاټلند په اړه ورته انځور ته وګورو نو ډیره برخه یې سور رنګه ده، په دې معنی چې د هرې سیمې د ویروس بڼې ته په کتو موږ رنګ ورته انتخاب کړی. د همدې مختلفو ډولونو په اړه پوهاوی به په راتلونکي کې د ناروغۍ د خپرېدا مخنیوی وکړي. یوه بیلګه یې ښایي دا وي چې که په یوه فابریکه کې ځینې مثبتې پیښې وموندل شي ښایي دا پیښې 4 یا 5 وي، او که تاسو غواړئ پوه شئ چې آیا دا به په همدې ځانګړې فابریکه کې د وبا د خپرېدو پیل وي نو کولی شئ چې دا جینیمونه ژر ترتیب کړئ او په اړه یې معلومات د عامې روغتیا له څېړونکو سره شریک کړئ. که دا جینیمونه سره ورته وي نو ویروس بیلابیل ډولونه نه لري او همدا یې په فابریکه کې دننه د خپرېدا په اړه شواهد دي. خو که سره توپیر ولري نو شواهد ښیي چې ناروغي له فابریکې نه خپریږي او اړتیا نشته چې وتړل شي. دا له هغو 6 لابراتوارونو یو دی چې په برتانیا کې د کرونا وایرس خپرېدا په اړه نقشه جوړوي او د نورو نړیوالو پروژو پرتله خورا لویه ده. له دې لارې به د وایرس د خپرېدا مخه ونیول شي او له ساینسپوهانو سره به د واکسین په جوړولو کې مرسته وشي.